ستا دستار ته دولاسي سلام پکار دی خو عظمت ته د بیخي سلام پکار دی ای د درون گزار خوړلې طالب جانا پر مزار د عسکري سلام پکار دی موټر سایکل خو مې د سختو ورځو یارو خو بشکی ته لازمي سلام پکار دی دا بیرغ د شهیدانو د لاس نښه چې هر څوک ورته راځي سلام پکار دی امارات نړیوال کړلو عبیدا زکه وایم د غازی سلام پکار دی سعیدی صاحب امارات نړیوال کړلو عبیدا زکه وایم د غازی سلام پکار دی ګل طالب زړه په امن وساته ګل طالب زړه په امن وساته ځان دې له هر څه په امن وساته ځان دې له هر څه په امن وساته ګل طالب زړه په امن وساته ګل طالب زړه په امن وساته ځان دې له هر څه په امن وساته ځان دې له هر څه په امن وساته ته لکه ګلاب لکه ریحان غټول 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 څانګو کې اوبه په امن وساته څانګو کې اوبه په امن وساته ځان دې له هر څه په امن وساته ځان دې له هر څه په امن وساته ګل طالب زړه په امن وساته ګل طالب زړه په امن وساته ځان دې له هر څه په امن وساته ځان دې له هر څه په امن وساته ما کوا غرور په احتیاط ګام اخلا 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 سپینا عقیده په امن وساته سپینا عقیده په امن وساته ځان دې له هر څه په امن وساته ځان دې له هر څه په امن وساته ګل طالب زړه په امن وساته ګل طالب زړه په امن وساته ځان دې له هر څه په امن وساته ځان دې له هر څه په امن وساته ستا دنګ ځواني لکه چنار چنار 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 خپل یخ سایه په امن وساته
خپل یخ سایه په امن وساته ځان دې له هر څه په امن وساته ځان دې له هر څه په امن وساته ګل طالب زړه په امن وساته ګل طالب زړه په امن وساته ځان دې له هر څه په امن وساته ځان دې له هر څه په امن وساته وخت به دې ضرور هدف ته رسوي وقت بدی ضرور هدف ترسوی وقت بدی ضرور هدف ترسوی وقت بدی ضرور هدف ترسوی ژوند شیبه شیبه په امن وساته ژوند شیبه شیبه په امن وساته ځان دې له هر څه په امن وساته ځان دې له هر څه په امن وساته ګل طالب زړه په امن وساته ګل طالب زړه په امن وساته ځان دې له هر څه په امن وساته ځان دې له هر څه په امن وساته کړم درته عاصم د کامیابۍ دعا 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 خدای دې همیشه په امن وساته خدای دې همیشه په امن وساته ځان دې له هر څه په امن وساته ځان دې له هر څه په امن وساته ګل طالب زړه په امن وساته ګل طالب زړه په امن وساته ځان دې له هر څه په امن وساته ځان دې له هر څه په امن وساته الف او لام مې یې د ژبې په سر تکیه کلام مې یې د ژبې په سر دومره خوږه یې چې د تل یادوم دومره خوږه یې چې د تل یادوم لکه سلام مې یې د ژبې په سر ډېرو درنو او قدرمنو حضارو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د افغانستان د ازادۍ دوهمه کلیزه مبارک شه یو شل کلن پخوانی شعر مې دی غواړم چې دغه حالات سره پرتله کړو هغه شعر چې پخوا یې شل کاله پخوا یې تعبیر یو خوب او یو خیال و خو نن همغه شعر تعبیر شوی دی وایي وجود لرو نفس لرو خو پکې رنګ نه لرو بیرته همغه پخوا شل کاله پخوا لاړ شئ زمانې ته وای وجود لرو نفس لرو خو پکې رنګ نه لرو تش په چلم باندې نشه یو پکې بنګ نه لرو ډېرې مشته یاران مشته مطرب هم شته دی پکې ډېرې مشته یاران مشته مطرب هم شته دی پکې رباب هم شته خو د ادم د ګوتو ترنګ نه لرو پیرنګي بیا د ملالۍ په خاوره پښې کېښودې پیرنګي بیا د ملالۍ په خاوره پښې کېښودې تندی مو تریو نه شو همدا لکه چې ننګ نه لرو دلته کچکول په غاړه ګرځي هوسونه پلوري دلته کچکول په غاړه ګرځي هوسونه پلوري هلته زیارت کې د غازیانو یو ملنګ نه لرو چا تار په تار چا سره بیل کړو په دې ښه پوهېږو چا تار په تار چا سره بیل کړو په دې ښه پوهېږو خو لا تر اوسه د افغان په نوم غورځنګ نه لرو ای رنځورمله کاشکې نن چې ایوب خان ژوندی وی ای رنځورمله کاشکې نن چې ایوب خان ژوندی وی توره یې شته ټوپک یې شته خو زړه د جنګ نه لرو تش په چلم باندې نشه یو پکې بنګ نه لرو انشاءالله دا شعر تعبیر شوی که نه پوره 2 کاله وړاندې د افغانستان د ناټو او امریکا له ښکېلاک څخه خلاص شو افغانستان کې د ورځې د 500 افغانانو قتل ته د پای ټکی کېښودل شو سوله راغله او وطن امن شو غصب جاسوسي او زورواکي ختمه شوه
د بي 52 په زور جوړ شوي کاغذي پړانګان زمریان او بوتان ونړېدل. د قومونو په سر تجارت او د قومونو په سر رهبریت ختم شو. چور، تالان، اختطاف، جزیه اخیستل او د غلو بانډونه ختم شول. عواید او مالیات راټول او مرکزي شول. د قانونو ناقانونه کیندل بند او د مرکزي حکومت له لورې کیندلو او استخراج چارې پیل شوې. د ګران افغانستان د تجزیې خوبونه چې چا لیدل سپک او بې وطنه شول. اوس د بیت المال ډېره ښه ساتنه او پالنه کیږي. افغانستان خپل اصلي خاوند پیدا کړ او ګاونډي سره د سانتي متر ځمکې حساب وشو. په بنسټیزو پروژو لکه د لویو لارو پراخول، پخول، د بندونو جوړول او په نورو ټولګټو پروژو کار پیل شو. حکومتي غصب شوي ځمکې بیرته راوګرځول شوې او افغانستان له ځینو میکروبونو پاک شو. خدای دې زموږ ځینې نورې هغه نیمګړې هیلې هم پوره کړي. آمین یا رب العالمین.